السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله یو ځل بیا تاسو سره حاضر شو. مینوالو زه امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. مینوالو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل فیسبوک هیر شوی پاسورډ دوباره لاسته راوړئ، مطلب بیرته لاسته راوړئ. مینوالو ډېره اسانه طریقه ده، خو ویډیو تر اخره وګورئ چې ځای کړئ. مینوالو د ویډیو شروع کولو نه مخکې که چا زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او په د خوا کې نوټیفیکیشن بیل هم دباو کړئ تر څو چې زما نوي ویډیوګانې تر تاسو پورې اول ورسیږي. مینوالو د دې پیغام دغه ده چې تاسو کله سبسکرایب وکړئ نو زما نوي ویډیوګانې تاسو ته بیا اول رسیږي. د دې پیغام دغه ده. مینوالو اوس زه دا ویډیو په طرف چې ویډیو شروع کړو. خو مینوالو تاسو به اول داسې وکړئ، را به شئ خپل فیسبوک اکاونټ د فیسبوک په کولاو کړئ. تاسو کله چې تاسو فیسبوک کولاو کړو نو دغه شکل په دغه شان راشي. بره تاسو وګورئ موبایل نمبر لیکلی دی، لاندې پاسورډ لیکلی دی. مینوالو خو یو خبره یاد لرئ چې هغه موبایل نمبر به تاسو یاد لرئ، ځکه چې هغه ته بیا په کمپنۍ د اس ام اس راځي. هغه اس ام اس کې به تاسو ته انسرټ فیسبوک پاسورډ راځي. هغه فیسبوک پاسورډ به تاسو بیا هلته انټر کې داخلوئ. مینوالو تاسو به اول داسې وکړئ، هغه فیسبوک هغه نمبر به تاسو ورکړئ. زه اوس خپل نمبر ورکوم. مینوالو ما خپل هم هیر شوی دی، تاسو هم ګورئ ورته. اوس مینوالو زه اوس ورکوم خپل هغه فیسبوک نمبر ورکوم چې کوم باندې ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی. مینوالو زه اوس هغه نمبر ورکوم. مینوالو ما خپل نمبر وکړو چې په کوم باندې ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی. مینوالو اوس لاندې پاسورډ لیکلی دی، ما ته پاسورډ نه دی معلوم، ما هیر شوي دی. زه اوس څه وکړم ورسره مینوالو؟ خو تاسو به څه کار کوئ؟ مینوالو تاسو لاندې وګورئ لوګ ان لیکلی دی. لوګ ان د لاندې تاسو وګورئ فرګاټ یور پاسورډ لیکلی دی. مینوالو په د فرګاټ یور پاسورډ به تاسو څه شي وکړئ؟ کلیک وکړئ. مینوالو زه به په دا اوس کلیک وکړم. مینوالو کله چې تاسو په دې کلیک وکړو نو تاسو وګورئ د دغه شکل په دغه شان راشي. مینوالو دلته زما آی ډي تاسو وګورئ ډینجر خان د زما آی ډي ده. مینوالو خو تاسو وګورئ ګیټ ا کوډ ټو ریسیټ یور پاسورډ. مینوالو کله چې تاسو کنټینیو ووهلو که نه مینوالو نو تاسو ته د کمپنۍ نه یو پاسورډ راشي، نو تاسو به هغه بیا دلته په انټر کوئ. مینوالو داخل به کوئ. نو زه اوس کنټینیو باندې زه کلیک کوم. مینوالو کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به اوس د کمپنۍ نه یو پاسورډ راځي. مینوالو تاسو وګورئ دا هغه د ماته رابولو. مینوالو تاسو وګورئ 33 23 24 یو کم 50 دا هغه شو زما د کمپنۍ د کوم کوډ چې ما وختې درته وویل هغه راغلو. دلته زه اوس کپي کولی شم، لاندې مې لیکلي دي 23 24 یو کم 50 ما کپي کړلو. کله چې تاسو کپي کړو که یو دلته لیکئ راوړئ په هر رقم طریقې دغه دلته تاسو راوړئ. ما کپي کړو. مینوالو زه دلته اوس پیسټ کوم. دغه 23 24 یو کم 50 هغه دلته راغلل. مینوالو تاسو اوس بس یو وګورئ کنټینیو لیکلي دي. مینوالو که تاسو بیا په کنټینیو کلیک وکړئ، کله چې تاسو په کنټینیو کلیک وګورئ تاسو بره چوز ا نیو کا پاسورډ یو نوی پاسورډ ورته انتخاب کړئ چې کوم ستاسو خوښ بیا روزانه تاسو په هغه نمبر باندې په هغه پاسورډ باندې تاسو بیا اکاونټ خلاصوئ. زه دلته اوس خپل هغه ورکوم پاسورډ د خپل خوښې جان ما ورکړو زیاده جان دا زما د اکاونټ پاسورډ شو. مینوالو زه اوس دا اوکې کوم. چینج پاسورډ به تاسو بیا کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړو مینوالو نو ډایرکټ به تاسو ته خپل اکاونټ راشي. اوس تاسو ګورئ ورته زما اکاونټ ډایرکټ راځي. دغه د مینوالو راغلو. نو تاسو کولی شئ دغه طریقه باندې تاسو بیا خپل اکاونټ خلاص کړئ. مینوالو ډېره اسانه طریقه ده، داسې تاسو وکړئ خپل اکاونټ بیا خلاصوئ شئ. مینوالو په اخره کې که ویډیو مې خوښه شوي وي خو در سره لایک یې کړئ او ضروري شیر کړئ. مینوالو
دا مه هېروئ چې سبسکرایب بالکل تاسو مه هېروئ ځکه چې زما چینل تاسو سبسکرایب کړو نو په سبسکرایب په وجه تاسو ته زما نوي ویډیوګانې تر ټولو اول رسېږي مینهوالو په اخره کې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی خدای په امان.